څاڅکي شات د بېوزلو لپاره اسانه او ارزانه نسخه. د سعودي نامتو روغتیا پال ماهر سیدم وایي چې شات د 15 ناروغیو لپاره ګټوره ثابته شوې. نوموړي ډاکټر ویلي چې د 25 کسانو یې په دې طریقې سره درملنه کړې. نوموړی وایي که په دوامداره توګه د 2 میاشتو لپاره هره شپه په نو باندې شات وڅڅول شي نو د هر مرض درملنه کولی شي. کړنلارئ 250 ملي ګرامه اصلي شات 2 قاشقې د زنجفیلو پوډرو سره حل کړئ او هره شپه مخکې له ویده کېدو څخه یو څاڅکی په نو کې وڅڅوئ. هغه ناروغۍ چې له دې طریقې سره یې درملنه کیږي دا دي: د سر درد، د سترګو درد، د سترګو میکروب، د اوږو درد، د معدې درد، د کولمو درد، د وینې فشار او د زنګنونو درد. د غریبو او بېوسو خلکو لپاره ډیره ګټوره نسخه ده. یادونه باید دا وشي چې ماشومانو ته د استفادې په صورت کې زنجفیل مه کاروئ.